خزادار سرسایي پیسې دي او بل خبره وا څنګه چې موږ تاسو په خیراتونو په سرسایو کې یاد ساتو نو نور خو ته پوهه کنه الیکشن نه روان نه غوړي وټونو کې یاد ساته ښه خانجي تابعدار چې تاسو له ووټ نه درکو چاله به ورکو هلکه د ترز بیا دار ته و چې سرسایه د چاله ورکړې دا کنه نه مو دا ورکړی دا د خکړې دي دا څه کارو چې دا سرسایه د پیسې مال راکنو زه به هغه کسانو له ورکما کم کسان چې مونږ له ووټ راکړي منډه ترړه وي وټونو کې را سره پوه شوې هغه کسانو له به ورکو په دې نورو غریبانو سره مخ مار وته مړه ډېره صحیح ده زه چې په ورجو راځه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علي خانجي خیر علي السلام علیکم خانجي وعلیکم څنګه جی خیر ده خیر هلکه میا نظر اخی شکر دې جی خانجي لار دې څنګه دی الحمدلله جی خدای شکر ده خزادار سرسایي پیسې دي حاجی ها دا به پلار لور کې حاجی او بل خبره وا څنګه چې موږ تاسو په خیراتونو په سرسایو کې یاد ساتو نو نور خو ته پوهه کنه الحمدلله الیکشن نه روان نه غوړي وټونو کې یاد ساته تابعدار خانجي تابعدار چې تاسو له ووټ نه درکو چاله به ورکو او کنه ما خو یو دوه درې تروړې وړم مخکې را لېږلي او جی اول نه لو شو یو درته او جی ویلو شو زه صحیح د لاړم نه ښه خانجي رو جماعت به موږ سره وکړو راځي باندې ما هم ها او کنه پرون مې غزه میدار ته مې لرونه مرونه دې تیرا کړه خدای مسلمانه دا لونه را روان دي السلام علیکم خانو وعلیکم سلام څنګه خیر دی جی خیر دی وایا کنه یرا خند اختر مخه ده وړ بچی مې دي کله شل به مله ځای بارا کې راکړلې زه اختر له پټامي پیدا ولا والم ستا خبره صحیح ده آشنا خو تا ته خو پته راکنه چې مونږ پلار په نیکه د الیکشنو شوق کوو نو دا خیراتونه او زکاتونه او د سرسایي مونږ هغه کسانو له ورکو چې کم کسان مونږ د سبا په الیکشن کې منډه وي خان چې تاسو لمنډه نه ووا نه چا لمنډه ووا او کنه چې دا خبره مغره یادي دا بیا پتا سو آراميږي پوه شوې او جی الله دې خوشاله کړ صحیح ده مهرباني جی خوشاله اوسې ډیر راړو ده نه مهرباني جی خانجي خیر علي وای دې په څنګه پهلوانه خیر خی خانجي ما به کوڅه پیسې د سرسایي منلې یا ډېر سخته مهنګایي ده خانجي پهلوانه ستا خبره صحیح ده د سرسایي پیسو کې خورا سره لګې ډېرې پاتې دي او 5000 را سره پاتې دي خو تا ته خو پته ده کنه چې زما تر وټونو ته ولاړ دی او اوټ پاغله ورکه خانجي دا 5000 ځان سره کېده ځکه چې ما خو داسې اورېدلي دي چې سرسایي چې کم دي دا خلک د الله رضا دپاره ورکوي او که ته ما له پوټونو دا پیسې راکې نو زما دا پیسې نه دي پکار یو خو دا په ما باندې ارامېږي او بله خبره دا ده چې دا سرسایي م پوټونه شوې نو بیا به موږ د خدای پاک نه څنګه سوال کړو چې یا خدای په موږ رحم وکړي ملک صاحب دا پیسې دې ستا مبارک شي خو ما د شیخ صاحب نه داسې اورېدلي دي چې وي داسې دا به داسې کس له ورکوي چې دا بل لاس هم ترې خبر نه شي دا خو خلک د الله د رضا دپاره ورکوي که کیدي شي درنه نو ما ماف کا دا 5000 روپۍ والا دا به دې په ما ډېر غټ احسان ما معاف کړی خو د الله نه معافي وغواړه بس الله پاک دې زموږ په حال باندې رحم وکړي